آیا د لرغوني مصر د اهرامونو د جوړولو کار د فضایي موجوداتو لخوا ترسره شوی؟ د افغان ساینس یوټیوب چینل درنو کتونکو، که غواړئ چې له اسلامي، ساینسي او علمي، تحقیقاتي، انجینري، ادبي او نورو جالبو معلوماتو څخه خبر شئ، د افغان ساینس یوټیوب چینل سره پاتې شئ او د مهربانۍ له مخې زموږ چینل سبسکرایب او ویډیوګانې مو له خپلو ملګرو سره شریکې کړئ. له پیړیو را په دې خوا د مصر د ریګوني اهرامونه د نړیوالو اوږونو عجایبو په لړۍ کې شامل شوي دي. د نړۍ له هر ګوټ څخه سیلانیان هلته ورځي او د ډېرو سیلانیانو د پام وړ ګرځېدلي دي. دغه خارق العاده ساختمان د ډېرو لرغونپېژندونکو د تحقیقاتو سوژه ده، خو تر اوسه یې هم زیات رازونه معلوم شوي نه دي. همدارنګه د مهندسي طرحې او معماري یو شاهکار ګڼل کېږي. هغه اشخاص چې له تحقیقاتي او ماورایي موضوعاتو سره سروکار لري پر دې باوري نه دي چې کوم علم او هنر د دې ودانیو د جوړولو لپاره کارول شوی دی د یو انسان له مغز څخه سرچینه اخلي او یا له انساني فکر څخه هم پورته منبع لري. دا موضوع په زیاته اندازه ګونګه ده. په همدې دلیل احتمال کېږي چې د مصر اهرامونه د فضایي موجوداتو په واسطه جوړ شوي دي. کېدای شي دا تاسو ته جالبه تمامه شي چې په نهم قرن کې د مصر پېژندنې په نوم څانګه منځته راغله او د لومړي ځل لپاره مشخص وشوه چې دغه اهرامونه د هغه وخت د پاچاهانو مقبره وه. خو د دې بې نقصانه بنا د جوړولو څرنګوالی او په هغې کې د ښاري فضاو شتون بلکل یو حیرانوونکې موضوع ده. د تیږو تراشل په دومره عجیب او دقیقه توګه پرته له یوې خارق العاده دستګاه څخه ناممکن کار دی، ځکه چې کوچنۍ خطا هم دلته د منلو وړ نه وه. یو کوچنۍ خطا د دې باعث کېده چې ټوله ودانۍ ونړېږي. د مصر ځینې لرغونپېژندونکي لرغونی مصر د فضایي موجوداتو د ژوند لپاره یو قوي منبع ګڼي او باور لري چې یوازې ماورایي قوتونه او فضایي موجودات د مصریانو پرمختللي روشونه د اهرام په جوړولو کې راپه ګوته کوي. زیات پوهان داسې نظر لري چې د ځمکې پر مخ پخواني تمدنونه د فضایي موجوداتو د بیا کتنې وړ ګرځېدلي دي او د هغوی له نظره د مصریانو اړیکه له فضایي موجوداتو سره هغه مسله ده چې انکار ترې نشي کېدلی. د دې نظریې پلویان په اهرامونو کې موجودو نښو ته اشاره کوي او د هغوی له نظره دا نښې د مصریانو اړیکې له فضایي موجوداتو سره په ښه توګه ثابتوي. همدارنګه دوی دا هم وایي هغه فرعونانو چې د مصر په تمدن یې حکومت کړی دی الکترونیکي انرژي ته یې لاسرسی درلوده او د دې خبرو د اثبات لپاره د هاتور ټمپل په معبد کې د دندرا څراغ او په بغداد کې د پخوانیو بطریو شتون د ثبوت په توګه کاروي. په دې هکله نورې څېړنې داسې وایي که د اهرام شکل ته وګورو نو متوجه به شو چې د دې ساختمان طراحي او جوړونه یو قوي علم ته محتاجه ده چې د دې علم شتون د اهرام د جوړولو په وخت کې له ذهنه لرې خبره وه. نوموړي اهرامونه له نږدې 2 میلیونه ډبرینو بلاکونو څخه جوړ شوي دي چې هر یو په اوسط ډول سره 2.5 ټنه وزن لري او متخصصین وایي چې هر 10 کسیز ګروپ کولی شي یو 400 کیلوګرامه تیږه ځای پر ځای کړي. موږ به دا هم ومنو چې کارګرانو زیات طاقت درلوده، مګر زیات نور سوالونه بې ځوابه پاتې کېږي. د مثال په ډول دا تیږې څرنګه په دې شکل سمې او منظمې تراشل شوي دي چې په دې هکله ویل کېږي یو خارق العاده دستګاه به هغه جوړې کړي وي. د لوی هرم د محیط نسبت د هغه له لومړنۍ ارتفاع سره د فی عدد له مقدار سره برابریږي چې دا عدد په محاسباتو کې کم کارول کېږي. که ډېر هوښیار انسان په هغه دوران کې وجود درلودلی، خو دا کار د یوې پرمختللې اختراع حاصل دی چې موږ ترې اوس هم خبر نه یو او معلومه نه ده چې مصریانو په هغه وخت کې څرنګه دې کار ته لاسرسی پیدا کړی دی. هیروګلیف یا تصویري لیکونه په مصر کې ډېر زیات دي چې له تاریخي او هنري ارزښتونو څخه برخمن دي او په دې تصویرونو کې داسې جسمونه لیدل کېږي چې له څراغونو سره شباهت لري او دا راښیي چې مصریانو هغه وخت کې هم الکترون ته لاسرسی درلوده، مګر څه ډول ممکنه ده چې هغوی په هغه وخت کې د برق په تولید توانېدلي دي. خیالي تصویرونه هغه څه دي چې په ډېر دقت باید ورته وکتل شي، لکه د اوسنیو الوتکو مشابه تصویرونه. دا سوال په ذهن کې را پیدا کېږي چې هغو خلکو څه ډول د پرواز لپاره فکر کوه. کېدای شي یو رسم شوی تصویر بل ډول ترسره وشي، مګر څه چې په دې تصویرونو کې لیدل کېږي هغه په دقیقه توګه د یو هلیکوپتر تصویر دی. کېدای شي دغه تصویر یو ضعیف دلیل وي چې ګواکې فضایي موجوداتو به په مصر کې شتون درلوده، خو په مصر کې داسې سکې هم موندل شوي چې د فضایي موجوداتو تصویرونه پرې نقاشي شوي دي. په همدې ډول یو ډېر عجیب او په زړه پورې خبره دا ده چې د وړوکي هرم په داخل کې د دوهم فرعون د قبر خواته یو غیر عادي مومیایي موندل شوې ده چې د دې مومیایي سکلیټ انسان ته ورته نه دی او له بشر سره کاملا فرق لري. د اهرامونو موقعیت له ستورو سره په مطابقت هغه څه دي چې د هندسي او نجومي علومو موجودیت را په ګوته کوي.
او دا سوال را پیدا کوي چې لرغونو مصریانو څه ډول دې علومو ته لاسرسی درلوده. یو له مهمو نښانو څخه چې د فضایي موجوداتو حضور په مصر کې څرګندوي هغه موارد دي چې په تکراري ډول سره منځته راغلي دي، لکه د رازویل پیښه چې یو ناپېژانده الوتکه ځمکې ته راپرېوته او د هغه مشابه حادثه په 1980 کال کې په انګلستان کې رامنځته شوه. په دې ډول دواړو حادثو کې ناپېژانده اشیا چې د خاصو علایمو او ظاهري ښکلا لرونکي وموندل شول. هغه علامې چې د لرغوني مصر په حقیقي شویو تصویرونو کې هم ترسره کیږي، آیا دا ټولې پیښې به په یو اتفاق سره وي او یا که د ځمکې پر مخ د فضایي موجوداتو حضور په ګوته کوي؟ د افغان ساینس یوټیوب چینل درنو کتونکو، که غواړئ چې همدا ډول نورې معلوماتي او خوندورې ویډیوګانې ترلاسه کړئ، د دې لپاره زموږ د چینل ملاتړ وکړئ. د ملاتړ لپاره همدومره بس ده چې زموږ چینل سبسکرایب، ویډیو لایک او له دوستانو سره مو شریکه کړئ. هیله ده دا کار د مهربانۍ له مخې ترسره کړئ، او که تاسو د ویډیو په هکله کوم نظر لرئ نو په تبصره کې ولیکئ. ستاسو نظریات موږ ته د قدر وړ دي. همدارنګه کولی شئ په ټولنیزو رسنیو کې هم موږ سره په اړیکه کې شئ.